السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو محترم اوریدونکو کتونکو یو ځل بیا در سره د یوټیوب په پاڼه باندې په پښتو ادبي کاروان باندې مخ یم. یو بل نشست در سره شریکول غواړم. د پښتو ادبي کاروان نه نیټه یې 19 تاریخ 12 میاشت او 2023 ورځ اتوار دی. وخت 1 ساعت د نشست د مشکل الفاظ معنی استادان محترم نوازش نازک اورکزی صاحب، محترم عبدالکریم حیدری صاحب دی، محترم زاهب خراسان اورکزی صاحب دی، محترم مستغفر باجوړی صاحب دی، محترم سونیا خان صاحبه ده، مشر تابع محترم طلحه جاوید بیوسه صاحب دی. زملګرو ګورو چې څنګه الفاظ راغلي دي. عندلیب بلبل ته وایي، جاویدان همیشه، جاویدان تلپاتې، صدف د مرغلرې پوخ، نایاب ناپیدا، وجدان باطنی قوت، سنجیده سیړل شوی، تمدن په ښار کې ژوندون. پاڼ دا یو بوټی دی چې انډیا او پنجابیان یې تماکو په شان استعمالوي، مطلب انډین او پنجابیان یې تماکو په شان استعمالوي. هلته کېږي تهذیب، پاکیزګي، پاکېدل، بلکې تمدن ته وایي، تهذیب ثقافت ته وایي، سوغات تحفې ته وایي. تهذیب دلته راغلی دی، ثقافت دود و دستور، جذاب ښایسته یا ښکلي ته وایي. قفس پنجرې ته وایي. د دې نه علاوه قفس هغه جال چې الوتونکي به پکې ساتل کېږي. د دې نه علاوه مخکې ځو زرپوش چې زرو سره په ګلکاري شوي وي. یلغار حملې ته وایي. د دې نه علاوه ضربفت ته ګورو چې معنی څه لري. اطلس زر ته وایي یا سونې ته وایي. مادیت یو څه چې په سترګو ولیدل کېږي او په 5 حواسو محسوسیږي. الماس قیمتي زیورات. الماس زړه ته هم وایي او تیز چاقو ته هم وایي. خسرو پادشاه، لوی پادشاه. د دې نه علاوه گات مرچا د ښکاري ځاله. مورچا اصل کې گات مورچا ده، مورچا یا د ښکاري ځاله چې په کوم ځای کې ښکاري ښکار ته کینی. شغال کار کوونکي نر ته وایي. شغال یو ډول حیوان دی، تی لرونکي، غوښه خوړونکي. خاک خاورې ته وایي. کوکۍ کالا، رخسار او زنه په منځ حصہ. راهب د عیسایانو عالم ته وایي. ښایسته ښکلي ته وایي. راهب مسیحي عبادت کوونکي ته هم وایي. زینت زیبا چې کوم دی آرایش یا ښایسته ته وایي. خاکروب دا جوارو لګولو والا لیکلی دی دلته، خو دا جارو لګولو والا ته وایي. خاکروب یا د ځای صفایۍ والا ته وایي. د دې نه علاوه خاکستر څه ته وایي. ایرې هغه چې له اوره پاتې کېږي. مخکې زو ملګرو درویزګر، ملنګ، بله خیر ټولولو والا. پاک دامن ته هم وایي. قدحه یو څه کې عیب کول. کلاش غڼه. کلاش د چترال کې یو څو کلي دي چې هغو ته کلاش وایي، مطلب یو خاص کلی دی چې هغې ته کلاش وایي په چترال کې. زه په خپله هم تللی یم دې ته. قدغن ممنوع نه کېدونکی، او قدغن چې کوم دی پابندي لګونکي ته پابندۍ ته هم وایي. صورت مخ ته وایي. قدغن بالکل جبرن. تبسم یو د خندا ډول دی. د دې نه علاوه صدف د ملغلرې سپۍ ته وایي. تبسم مسکرانه، تبسم مسکا ته وایي. فراموش پټ شوي ته وایي. هیرولو ته هم وایي. فراموش هیر ته هم وایي. خسرو ژباړه. ځواکمن، واکمن او د تخت مالک، پاچا، ملکیت. قدحه غټه پیاله. قدغن پابندۍ ته هم وایي. مزانه د چلم بشان یو وړوکی د سګرټو څښلو والا څیز مزانه ورته وایي. د دې نه علاوه مداح صفت کوونکي ته وایي. افګار مجروح زخمی ته وایي. دلدل د هغه آس نوم دی چې د مصر پاچا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته هدیه ورکړی و. مداح ډیر ستایونکي ته وایي. زیار، د زیار لفظ ما پکې ورکړی و. دا کوښښ ته وایي، کوشش ته وایي. جلی ښکارا یا څرګند. منجرا باسل شوي ته وایي، څخه شوي ته وایي. بڼ باغ یا ځنګل ته وایي. بڼ باغ د ګلونو باغ ته هم وایي. زیار کوشش ته وایي. دلدل د ډنډ یا د سیند د اوبو په خوا کې چې کومه خټه وي پلندۍ ورته ویل کېږي، هغې ته هم بالکل دلدل وایي. جلی ښکاره ته وایي. ترکو ښکلیو نن سبا د ترکی والا ته وایي. ترکو ښکلي ته هم وایي او نن سبا د ترکی والا ته هم وایي. جلی ښکاره ته وایي. پارسا
پاک متقی توای، مداح صفت کو ان کی توای، منجرا منجری خیستا کٹ ته هم وایي، سمه سټه مضبوط صحت والا صورت شکل ته وایي. صحبه د ما ورکړی دا لفظ پکې هغه شراب چې له انګورو جوړ شوي وي. قدها پیالې ته وایي په عربۍ کې. غونچا په یو ځای څو ګلونه ګلدسته. زینت زیبا دا واړه ښایست ته وایي، دا واړه ښایست ته وایي، مطلب زینت هم ښایست ته وایي او زیبا هم ښایست ته وایي. غونچا غوزا یا غوټۍ. مخمور مست خمار نډک، مخمور شرابخور ته هم وایي، خمار نډک ته وایي. مخمور نشکړی شوي ته هم وایي، مخمور د خمار نډک. معمور حکم ورته کړی شوی. مسلک لاره طریقه پشتي ما ورکړی دا لفظ پکې د یو څه شاته تکیه وهل یا سټ ته درېدل د یو څه. مسلح اسلحې والا کس. جالیب عجیبه ته وایي، جالیب نااشنا ته هم وایي. سایم روژه نیونکي ته وایي، سایم روژه نیونکي ته وایي. پشتي پختی معنا د انسان او د حیوان د کلمو نه دواړو طرف ته. هډوکي ته هم وایي، پشتی چې ورته وایي، پختی ورته وایي. سلیم روغ ته وایي. مخمور معنی پاس شوی دی، معنی پاس شوی دی. مخمور حمد محمود حمد ویلی شوی. مخمور شرابخور. سلیم روغ محمود تیر شوی دی مخکې، محمود مخکې تیر شوی دی. مانوس عدت کېدل. مانوس هغه څوک چې خوب یې وړي. مانوس رغبت عادت ته هم وایي. کروندې پټي کرلو ته وایي. شناس پیژندلو ته وایي. دریغه انکار ته وایي. یو دریغه دی چې افسوس ته وایي، ارمان ته وایي. یو دریغه د انکار ته وایي. منحوس بېنوره ته وایي. منحوس بدبخت ته هم وایي. سیاد ښکاري ته وایي. شناس پیژندل، سیاد ښکاري. الغیاس مددگار. شفق د مازدیګر او ماښام ترمنځ وخت ته وایي. الغیاس د خدای جل جلاله نوم دی، معنی هم د کومک یا مرستې په وخت کې ذکر کیږي. تنګسا تکلیف ته وایي. مناجات دعاګانې غوښتل. مناجات هغه څه چې د خدای جل جلاله په صفت کې ولیکل شي. مانوس اشنا پیژندګلو والا. بړبوکی هغه ګرد باد چې تاویږي. التفات توجه کول. بړبوکی تیزه هوا چې په یو ځای تاویږي. صدف د مرغلرې پوخ. اجتناب ډډه کول، ځان ساتل. سپېڅلی سپین روبي. اجتناب پرهیز یو عمل دی. خط یا خط وحدت یووالی ته وایي. وحدت ته. زیر و بم کوز و پاس عروج و زوال. دا بالکل صحیح معنی ده. کوز و پاس یا عروج و زوال. ترار په ویره وارخطا. زیر و بم نری غږ او ډبل غږ همغه کوز و پاس ته. آغوش غیږه. عینا درد ګالل. مفاهمت پوهول. شفا روغتیا ته وایي. شفا روغتیا ته وایي. همدلته بدرنګ یو د خوراک سیز او بله معنی بدصورت ته. کوم بادرنګ دی هغه بادرنګ دی د خوراک سیز. آغوش غیږې ته وایي. روغتیا شفا ته وایي. مردود رد کړی شوي ته وایي. مجروح زخمی ته وایي. قناعت په یو څه باندې رضا کېدل. قناعت صبر ته هم وایي. بل هم منصب عهدې ته وایي. قفس پنجرې ته وایي. تکمیل پوره ته وایي. تناسب رابطه اړیکه د یو څه په منځ کې. خناس شیطان ته وایي. تناسب سره نسبت معلومولو ته وایي. فیصدي معلومولو ته زما په خیال چې وایي. د دې نه علاوه خناس وسوسې اچونکی شیطان. ګلفهم اصطلاحي معنی لکه وایي چې لکه ګل غوندې خبرې کوي. جزیره دښته. مانوس د چا سره روږده کېدل. اشنایي راتلل، نزدېکت. ګرداب راتاو کېدل. اذیت تکلیف ته وایي.
تناب رسې ته وایي، پړي ته وایي، چربل ته وایي، چربل هم ورته وایي.